د ځوان شاعر تسل ایمان د ما به مې زړګی تا ته درکړی و تر نامه لاندې تازه چاپ شوې شعري ټولګې مخکتنه او د نوموړي د هڅو قدرداني وشوه. لومړی تسل ایمان میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د خپلې چاپ شوې شعري ټولګې په اړه د غونډې له ګډونوالو سره معلومات شریک کړل. ورپسې لیکوال او ژورنالیست جاوید مسرور د ښاغلي ایمان ما به مې زړګی تا ته درکړی و تر نامه لاندې شعري ټولګې باندې هر اړخیز بحث وکړ او د غونډې له ګډونوالو سره د کتاب د لیکلو په اړه معلومات شریک کړل. مسرور د ځوان شاعر تسل ایمان څخه مننه وکړه چې د پښتو ادب د غني کېدو په موخه ادبي هڅې ترسره کوي. په ورته مهال د افغانستان د ځوانانو ملي خوځښت مشر شیرین توکلي، د لغمان د ښوونیز پارلمان غړي امین الله ناصري، د لغمان ورزشکارانو ټولنې مشر احمد شاه صدیقي او د باختر اژانس مدیر الحاج شاولي نیازي په خپل وار خبرې وکړې او د شاعر تسل ایمان هڅې یې وستایلې. دوی ټولو د یاد کتاب د چاپ له امله تسل ایمان ته مبارکي وویله او نوموړی په ادبي برخه کې لا ډیر کار او مطالعې ته تشویق کړ. په یاده غونډه کې د یو شمېر شاعرانو له لورې د تسل ایمان شعرونه دیکلوما او ترنم شول. د غونډې په وروستۍ برخه کې د لغمان د تیاتر ټیم له لورې تمثیلي پارچه هم ترسره شوه.